سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نننی درس هم زموږ په پریزاندو لاندیکاتیف کې دی. په تېر شوي ویډیوګانو کې موږ په دریو ګروپونو باندې خبره کړې وه، د افعالو دریو ګروپونو باندې چې موږ څنګه کولی شو په پریزاندو لاندیکاتیف یا په پریزنت انډیفینټ ټنس کې موږ جملې جوړې کړو او دغه درې ګروپونو افعال چې کوم دي هغې سره موږ څنګه جملې جوړې کړي، د دې ساخت څه دی، څه مثالونه او په دې هم خبره کړې وه. نننی درس چې کوم دی په تېر درس کې موږ د troisième ګروپ باندې خبره کړې وه. نن یو دوه مثاله ما راوړي ستاسو دپاره، ځکه څو ملګرو پوښتنه کړې وه چې یو دوه مثاله نور هم وکړه تر څو تاسو بهتره پوه شئ. نو یو دوه مثاله ما راوړي ستاسو دپاره د دریم ګروپ افعالو کې. دریم ګروپ کې موږ سره هغه افعال راخیستي دي چې کوم د ای آر سره یا د آی آر سره ختمیږي او دې ته هم ورب irregular ویل کېږي یا irregular verbs. هغه افعال چې کوم یو regularity یا چوکاټ یا قانون یا سیستم نه لري، نو هغې ته irregular verbs یا irregular verb ویل کېږي. نو ما یو دوه مثاله ستاسو لپاره وړي تر څو تاسو په بهتر ډول باندې دغه دریم ګروپ افعال باندې پوه شئ. بعضې څه ملګرو کمنټونه کړي وو چې لکه نور هم زه باید په ګرامر باندې ویډیوګانې جوړې کړم. بلکل ملګرو، په ګرامر ډېر زیات کار پاتې دی، موږ به په ډېرې ویډیوګانې جوړو. دغه زمانه ختمیږي، دا په ختمېدو ده، نو دې نه بعد بیا نور ګرامر دی، بیا به لږ څه ګرامر وایي، بیا به دغسې په تېره شوې زمانه خبرې کوو، بیا په راتلونکي باندې. نو کار ډېر پاتې دی. تاسو ویډیوګانې ګورئ، تاسو درسونه تعقیبوئ. که څه پوښتنه لرئ هر وخت تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. ښه، ما یو دوه مثال راوړي تاسو دپاره. اولنی مثال چې کوم دی venir، صحیح دی، څه ته ویلی کېږي؟ انګلیسي کې موږ وایو د دې معنی to come، راتللو ته ویلی کېږي، صحیح دی، to come. venir چې کوم دی دا ورب د یو فعل په فرانسوي ژبه کې اصلي حالت دی. نو که دا اوس تاسو په جمله کې په پریزنت الاندیکاتیف کې تاسو استعمالوئ، نو دې کې به تاسو څه کوئ؟ په ساخت باندې ما د دریم ګروپ د افعالو دپاره تاسو ساخت ویلی و، چې کوم کې هر کله چې ژ راشي تاسو به د فعل سره اس اضافه کوئ. که ایل یا ایل یا اون راشي بیا به تاسو د فعل سره تی اضافه کوئ. دغسې که چو راشي تاسو به د ورب سره اس اضافه کوئ. دغسې که وو راشي تاسو به د فعل سره ای زد اضافه کوئ، بخښنه غواړم، ای زد اضافه کوئ. دغسې که چیرې نو راشي تاسو به د فعل سره او ان اس اضافه کوئ. او دغسې که ایل یا د ایل جمع راشي نو تاسو به د ورب سره څه اضافه کوئ؟ ای ان ټي، او ان ټي. صحیح ده. دا په تېر شوي ویډیو کې تاسو ته ما لیکل کړي وو، اوس مې صرف دې دپاره تکرار کړو چې ستاسو ذهن کې بیرته کښېني او تاسو به پوه شئ. نو اوس د venir به موږ څنګه دا په دغه زمانه کې د سره جملې جوړو. تاسو ګورئ اولني مثال ته je viens، دلته ورسره موږ څه کړي؟ اسم اضافه کړی دی، صحیح ده، ای اغ هم ختم کړی. je viens، tu viens، دلته هم اس اضافه شوی، il vient، elle vient، on vient. ګوره تیمو دلته اضافه کړی دی. دغسې nous venons، nous venons، او ان اس هم اضافه کړی، نو راغلی، vous venez، vous venez، صحیح دی. دلته ای زد اضافه کړی، ای هغه مو ختم کړی دی. دغسې ایل جمع چې کوم دی il vient، او ان تی مو اضافه کړی، elle vient. زه یو ځلې بیا تکراروم، je viens، tu viens، il vient، elle vient، on vient. nous venons، nous venons، vous venez، vous venez. ils viennent، د il جمع دی، elle vient، elle جمع دی، صحیح دی. il منګه د مذکرو سره استعمالو، که چیرې موږ سره ډېر هلکان سړي مذکري، او ال جمع که چیرې ډېرې جنکۍ یا ښځې د مؤنثي، نو تاسو به بیا څه ورسره کوئ؟ اخره کې به ای ان ټي ورسره اضافه کوئ. دا تلفظ کېږي il vient، elle vient، صحیح دی. دغسې دویم مثال موږ سره دی partir. partir تللو ته وایي، یو ځای پرېښودل، تلل، صحیح دی. هغه انګلیسي کې وایي to leave، پرېښودل یو ځای، صحیح دی.
نو دا به مونږ څنګه دې سره جملې جوړو je pars تاسو ګورئ اسم راوړئ tu pars دلته هم اس دی il part elle part on part دلته مو تی راوړی دی nous partons دلته او ان اس راوړی ځکه چې نو دی nous partons vous partez دلته مو څه راوړی ای زیډ راوړی ځکه چې vous دی دغسې ils partent د il جمع دی صحیح دی elles partent دلته مو څه راوړی ای ان ټي راوړی دی زه یو ځلې بیا تکراروم je pars tu pars il part elle part on part nous partons vous partez ils partent elles partent صحیح دی نو دا دوه مثالو تاسو کوشش وکړئ چې یو 15 داسې نور افعال پیدا کړئ د دریم ګروپ چې هغه ایریګولي او تاسو د سره جملې جوړ کړئ په کمنټ سیکشن کې ورکړئ دا تاسو د کور کار شو پریکټس په وکړئ که څه پوښتنه لرئ د درس په اړه باندې یا درس نه علاوه تاسو خپل پوښتنې په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ ان شاء الله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم درس همدومره و په مخه